دا ډېره اوچته دعا ده، ډېره اوچته دعا. درود چې په رسول الله وسلم باندې وي دا دعا پکې ووایه. یا الله وي ما د ځان سره ظلم کړی، دلته فایده. یا رسول الله وي ما ته یو دعا وښایه چې زه یې په مانځه کې ویم، ما ته یو دعا وښایه زه یې په مانځه کې ویم. د دې نه فایده د زده کوي. د صحابه کرامو شوق د علم د زده کولو یوه بله، علم زده کولو کې به حیا نه کوي. د ابوبکر صدیق دی، مشر صحابي دی، خو ما ته یو دعا وښایه. نو ته چېرته زړه کې دا رانه ولي چې زه پلانې او زه علانې او زه به اوس ناست یم درس ته او زه به دعا زده کوم، زه به دین زده کوم. نه ښه دعا ورته هغه دا وښوه. موږ یې تفصیلي خبره کړې وه دغه په درس کې د رحیق الاذهان. وی رسول الله وسلم ورته وایي چې قول ته داسې وایه اللهم انی ظلمت نفسي ظلما کثیرا. یا الله ما ظلم کړی دی په ځان باندې ډېر ظلم. ولا یغفر الذنوب الا انت، او نه بخي ګناهونه مګر ته. فاغفر لي مغفرة من عندك، نو اوکه ما ته بخنه د خپل طرف نه. وارحمني او په ما باندې رحم وکړه انک انت الغفور الرحیم، یقینا ته بخونکی مهربانه یې. دا ډېره اوچته دعا ده، ډېره اوچته دعا. درود چې په رسول الله وسلم باندې وي دا دعا پکې ووایه. یا الله وي ما د ځان سره ظلم کړی، دلته فایده. اقرار د الله په مخ کې د خپلو ګناهونو کوه چې وی بخېدل. او په دې باندې موږ هغه مخکې ورځو کې د توبې او د استغفار خبره چې موږ کوله په دې ما ډېره بحث کړی چې څوک اقرار کوي نو هغه ته بخښنه کېږي. خو چې بدماشي کوي چې نه زه او ما کله ګناه کړې ده او ما کله دا کړي ما کله دغه کړي، دې سړي ته خو بخښنه نه کېږي. که غواړې چې الله درته بخښنه وکړي نو څه کوه؟ اقرار د ګناهونو او د خطا او د هغه ظلم کوو چې تا د خپل ځان سره کړی. دلته ویلي وي هغه ظلم چې ما ځان سره کړی نفسي. نو ځان سره څنګه ظلم دی؟ ځان سره ظلم دا دی چې تا د الله نه فرمانیانې کړي دي او دا کمزورې بدن ته د جهنم په لار روان کړی. دا ټول لوی ظلم دی. حق د الله دې نه دی ادا کړی، دا ظلم دی. حق د خلکو دې نه دی ادا کړی، دا ظلم دی. او دا ظلمونه ته ټول اول د ځان سره کړي دي. موږ ته چې کله هم ظلم ټکی وویلی چې زموږ سوچ دغه بل ظلم ته لاړ شي، بل چا سره ظلم کولی، چا پیسې، او بیا هم ظلم صرف دغې ته وایو چې د چا حق وخورې بس. نه، د ظلم ډېر اقسام دي. او لوی ظلم دا دی چې ته د الله سره شریک جوړ کړي. او ظلم دا دی چې ته د ځان سره ظلم وکړي. او یا الله ستا نه علاوه بل څوک بخونکی نشته. نو ما ته بخښنه وکړه، ته بخونکی مهربان. دا دعا څوک ښیي؟ رسول الله وسلم ښیي یې چا ته؟ ابوبکر صدیق. الله اکبر. نو دلته دا مسله یاده کوي، دا ډېره اهم مسله ده. د تشهد چې دې کله وکړو اشهد ان لا اله الا الله دې ووایي، بیا د هغې پسې درود ووایي، د دې نه بعد به دعا غواړي. غوره دا ده چې ته هغه دعاګانې وغواړې چې کومې رسول الله وسلم نه رانقل، خو ته د دین علاوه نورې دعاګانې وغوښتی شي. ځکه چې حدیث کې دا راځي، حدیث د عبدالله بن مسعود دی، ثم یتخیر من المسألة ما شاء. بیا چې د دې سړي کومه مسله خوښوي د الله نه دې وغواړي چې کومه خوښوي. نو دې کې د اجازت چې ملاو شوی دی دلالت په دې کوي چې ته غیر مأثور دعا هم غوښتی شي، یعنې هغه دعا چې هغه قرآن او حدیث کې نه ده راغلی، خو ته یې دلته غواړې دا هم جایز دي. ورسره بله مسله یاده کوي، لازم نه ده چې هغه دعا به ته غواړې چې هغه د دین سره تعلق ساتي، ته دنیوي مصالح هم دلته د الله نه غوښتی شي. دنیوي مصالح لکه څنګه؟ مال، بچی، ښځه، روغ صحت، کور، قرضې دي، مسلې دا ټول دنیوي مصالح دي. دا هم ته دلته د الله نه غوښتی شي. او دلیل به هم دقه دی چې رسول الله وسلم وایي چې کومه مسله یې خوښه هغه دې د الله نه وغواړي. مونږ خو به دعا هله وغواړو چې لږ صبر خو وکړو که نه، هلته تعدیم ده
تهدید او یو منډه ده دې ټیم کې الله دعاګانې قبلې ومونږ یې نه غواړو